راغو ملګرو دغه سیمې ته د بلکنډ د شا سفر باندې پرته دغه سیمه لرګی نومېږي او په خدمت سره د جنت یو ټوټه ښکاري. دغه وطن ښکلې دی، دغه سیمه ښکلې ده، دغه خلک ښکلي دي. بلا خلک راځي، بل د شتمنۍ د خوند اخلي، بل د ځمکې د خوند اخلي. دا تفریح دی، د خلک په دغه نیت راشي چې یو څو منټه وطن ښکلی دی، د دغه وطن لارې ښکلې دي، د دغه وطن خلک ښکلي دي او ډېر خلک ورته راغلي دي. څوک د مردان سایډ نه، څوک د چارسدې نه، څوک د سوات نه، مختلف ځایونه سیلانیان راغلي دي، دغه ملګري راغلي دي. موږ هم دغه ناستې جوړ کړی دی او د اختر درېیم ورځ ده. د پېښور دغه سیمه ګلزار سیمه ده، غریز سیمه ده. دغه خلک غریز سیمه ناسته خوښوي، د دغه غریز سیمې نه خوند اخلي. نو د غرونو په دغه منځ کې نری اوبه بهیږي او د غرونو په لمن کې نری لاره وتې ده او دلته کې موږ سره څو ملګري دي، څو دوستان دي. دغه چې کوم دی ارشد خلیل دی، ده نه به تپوس وکړو چې ارشده په خیر راغلی. وایي وروره ډېره مزه یې وکړه، موسم نسبت سره الله امین، الله امین، الله امین. او دغه خو نظام الله ماما دی، ده نه به تپوس وکړو چې سفر څنګه و، دغه اختر ورځې څنګه وې؟ مننه وروره، سفر خو انشاءالله ډېر په خیر خیریت سره سرته ورسېدو. دا و چې لږ په لاره د ګرمي احساس وکړو. سخته ګرمي وه دلته چې رالو د خیره ماشاءالله موسم ته ګورو، دا غرونه ته ګورو، ماشاءالله دا غرونه و، دا سرسبز و، دا چینې، دا مزه ډېر یو بل خوند لري که نه. زه چې بس تاسو ته خوند دغسې الله دې دغه سیمې ودان ساتي، دغه وطن دې الله آباد ساتي، چې دغسې خلک پکې راشي، خپل سیل او تفریح وکړي، د دغه خپل خاورې نه خوند واخلي، دغه خپل شتمني نه خوند واخلي. نو دا خوند اخیستل دی چې دغه خاوره د دغه د پښتون سیمه ده. په خیر راغلی، هر کله راشئ، بیا راشئ. او اوس به راشو د حاجي رفیع الله صاحب څخه. حاجي صاحب په خیر راغلی، سفر څنګه و، ناسته څنګه و؟ ډېر ښه ده. ډېر ښه، ډېر ښه. او دغه ځای دې څنګه وه، خوښ دې شوه، خوښ دې نه شوه؟ ځای خو مې ډېر زیات خوښ شو، ډېر په مشکله باندې بره وختله. مشکلات په دغه ځینه کې زیات دي، نو د دغه ښایستونه که وګورو دا په حقیقت سره د جنت یوه ټوټه به وي. خو بس متاسفانه چې دغه پښتون سره ظلم کېږي، جبر کېږي. دا یې پکار دی چې دلته کې ښایسته هوټلې وي، ښایسته لارې جوړې کړې وي. دغه سیمه وګوره، ګیر چاپېره غرونه د منځ کې دره ده او ډېر خلک ورته راځي. پکار چې دغه خلکو ته سهولت یې ډېرې وي، دغه خلکو ته دلته کې هوټلې وي، دلته کې سټورونه وي. او امید لرم چې دغه نیکسټ ټایم کې آینده کې دغه وشي. را به شو نواب صاحب څخه. نوابه ستړی مه شي، سفر دې څنګه و؟ ډېر ښایسته سفر دی، ډېر په مینه او محبت باندې راغلو، ډېره دفعه راغلو او یارانو دوستانو سره په چکر ووتلو، دې درې ته راغلو. دا دره ډېره ښکلې دره ده، ډېرې ښکلې اوبه دي، ډېرې ښکلې ځای ده او په لومړي دفعه ورته راغلو. نو مونږ ته دې دغه نه بس نور سلمانان ټول دغه راغلي، ټول ورته مونږ د دې نه خوند واخیستو، خوند واخیستلو او د دې درې نه مو خوند واخیستلو. ډېر ښایسته ځای ده، ډېر د سیل او د دغه ځای ده. یاران او دوستانو سره راغلي، دغه ځای بس ناست وو، ګپ شپ لګوو،
ځای دی دې خلک هم ډېر ښکلي دي نور هم بس د دې خلکو تماشه کوو څه پیغام لري دغه نورو خلکو ته پیغام دې خلکو ته دا لرو چې څوک چکر دپاره راځي نو بیا چې ډېرې ته راشي د دې درې نه خوند راخلي د دې اوبو نه خوند راخلي دغه ته راشي یاران دوستان سره په مینه محبت باندې کښېني جلسه ولګوي او ډېر په دغه باندې دلته سره خپل وخت زندګي ښایسته ډېره مننه حاجي صاحب دغه وطن ته دغه خلکو ته څه پیغام لرئ والا زه خو دې خلکو ته دا پیغام لرم که نه چې ځای وګورئ بیا ورته راشئ ښه او زمونږ ځای ښه ځای دی خلک راغلي دي خو مونږ ډېر بې پروګرامه راغلو ښه ښه مونږ ډېر د پروګرام داسې ګډ وډ شو که نه اچانک که نه موسم اوس ډېر ښه شو